فاروق په دور کې دور خلافت کې چې کله د مبارک امیر المؤمنین د یو سړی د بدلی به بللې ډول به ورسره و باجی به ورسره ولې نو چې کله به ډول باجی ورسره ویل د سره د خلکو ودو ته به ورته خوشحالي پروګرامو ته وخت وته دغه سړی سپینګیری شو په لاس کې طاقت نه چې ډول وای په زبه کې په غاړو کې هغه طاقت نه سو پاته چې بدلی سندري و بولی سړی ډیر کمزورې شو خو داسې سوی چې په کور کې هغه غله مله مړی اوبه هر شی سره تمام شي ډیر کمزورې ده اته د کمزوري په حال کې سوچ وکړي د خلکو مجلسونه خو دې ډیر ور خراب ډول به دې بغاړه کې او باجه به دې بغاړه کې وډلونه دی وهل خپلم ګناګار خلک دې په ګناه باندې اخته کړیو اوس به دې تا انجام بچ شي په زړه زړه کې کور کې مړی نسته غله نسته روان د جنت البقیع ته ولاړ ایدرې ته قبرستان ته الله تعالی دې دغه قبرستان زیارت ټولو ته لما سره ورپنسید امین بزوټه وایي مبارک خلک ورې خښ نو سکله ورې ولاړوي دومره وزړل دغه بوډا دومره وزړل په خپلو ګناوو باندې چې په سترګو کې اوښکې تمامې شوې اوښکې په سترګو کې تمامې شوې یو ډبره یې راواخیسته سر یې په ډبره باندې ولګو د لوږې د زړه په حال کې دغسې ویده سو په زړه کې ویده سو چې کله ویده سو الله تعالی له طرفه حضرت عمر فاروق ته الهام وسو دی الله نبیانو ته وحی کیږي او اولیاء ته الهام دی الله له طرف الهام ورته وسو اے عمر ورسه جنت البقیع ته ایدرې ته ورسه قبرستان ته ورې د ما یو یار پروت ده دغه سن محبت سره سبحان الله وې د ما یو یار پروت ده یا الله سو کم ډیر وګی ده تګی ده د خوراک سامان د شاک سامان لزانه سره یوسه او اے عمر ګوره چې راپورته نه کېدی ویده ده چې په خپله مرضي باندې راپورته شي دا خوراک به دته ورکې خوراک دی وکړي حضرت عمر فاروق درده قربان سم سامان یې راواخیست له مال غنیمته چې روان شو چې کله ایدرې ته راغو قبرستان ته دورې ګوري چار طرفه ما سوای د هغه سړي چې ټول عمر یې بدلې بللې ډلونه او باجې به وهل بل سړی نه ویني اته ویل چې الله تعالی له طرفه الهام وي چې د ما یار د ما دوست دغه کې خو د دوستي نشه نسته دا خو ګناګار سړی ده دا خو خطاکار سړی ده بدکردار سړی ده الله خو ول چې ما دوست ده یغه ته دا خوراک ورسوه سړی پیدا نه کوي نو دا خو نه سکیدای بیرته واپس را روان چې چند قدم یې واخیستل بیا आवाज ورته وسې عمره چیرته روان هاي چیرته روان یې عمره پروردگار عالم आवाज راته وسوي چې نیک سړی ده دی الله دوست ده دلته خو بل سړی نه وینم ډیر ګناګار مې ولیدوی ډیر نافرمانه سړی مې ولیدوی خطاکار سړی مې ولیدوی आवाज ورته وسې عمره زما په بل خو بل نه ده دغه مې یار ده هاي دغه دی ما یار ده دغه سیاته خطاکار بوله دغه مې یار ده دغه مې دوست ده دغه مې محبوب ده یا الله دا سرنګ دلته مخته یو مخ ډیر راته وزړل ډیر راته وزړل په سترګو کې اوښکې رالې دومره وزړل راته ای عمر په خپلو ګناوو دومره شرمنده و دومره وزړل چې هغه د اوښکې ماته ډېرې خوښې راولګېدلې ای د ګناوونه مې ور معاف کړو اوس ګناګار نه ده عمر اوس خو مې یار جنې جوړ کړی ده ورسه خوراک وروړه راپورته کوی ما په خپله مرضي دې راپورته سي حضرت عمر فاروق هغه عمر چې رسول الله یای چې عمر په کومه لار تیریږي شیطان لار جنې چپه کی عمر در سر ورته ناست عمر فاروق در سر ورته ناست ده چې کله دا بوډا راپورته سوی داسې وکتل حضرت عمر فاروق ناست چې کله حضرت عمر فاروق ولیدوی د دې بوډا بدن د سپړک واخیستوي اته په زړه برید ورته وکړي ای عمر قربان دې سم زه خو ډیر پټ درجه وګرځېدل ما ته دلته بشراله اوس خو زه ډیر کمزور یم د تا سزا نه سم برداشتولای ما ته د سزا لپاره راغلی سزا راکوي زه د تا درې زه د تا سزا نه سم برداشتولای یو ډوکه یو پستوکه پاته سوم بوډا سولم ډیر می وزړل زاری ورته کې زاری کې ولاړ سو جنې ویل ټول لډاره لوامه سکله ولټول حضرت عمر فاروق आवाज ورته کوي بابا مخه پکې ز مراج ډاریزه زه د سزا لپاره نه هم درته راغلی زه د پریشانی لپاره نه هم درته راغلی ما خو د خوشحالي پیغام درته راوړی بیرته راته راوګرځه دی ډاریزي چې وایي مې سزا راکوي ما خو بدلې بللې ما خو ډلونه وهل ما خو د نیکي یو کار نه ده کړی ګناګار یم حضرت عمر صاحب سزا راکوي د ورته ویلی نه سزا نه درکوم د الله تعالی له طرفه الهام راته وسو دلته مخته خو دې زړلي نو یا ډېر مې وزړل دومره مې وزړل اوښکې مې وچې سوې ای مبارک دې سه هغه اوښکې دې الله تعالی په حضور کې قبولې سولې الله راته ویل عمره ورسه مخته ګناګار وګوره ګناګار یې مه بوله اوس مې یار جنې جوړ کړی ده اوس دې ما یار